سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. نن سهار په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین پیل شو. عامې روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان ته د پولیو د 2 څاڅکي واکسین په ورکړې سره خپل ماشوم له دغې ناعلاجه ناروغۍ وژغوري. د پولیو د له منځه وړو پروګرام بیان میرجان راڅخه زیاتوي. په دې پروګرام کې به له 15 کلن ښکته عمر لرونکي 9.3 میلیونه ماشومان واکسین شي او څه باندې 200,000 نور ماشومان د ناامنیو له امله له دغه بهیره پاتې کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال په افغانستان کې د پولیو 40 پیښې ثبت شوي چې 18 په سویل زون او 6 نورې په ختیځ زون کې دي. په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت لوی قومندان وايي د افغانستان، امریکا او ناټو غړو هیوادونو دوامداره اړیکې پر ګډو ارزښتونو او ګټو ولاړې دي. جنرال سکاټ میلر تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه بهرني ځواکونه د سولې د ملاتړ ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. د ملي یووالي د اجرایي ریاست د خبرپاڼې له مخې عبدالله هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د واشنګټن له هڅو مننه وکړه او همداراز د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړه هرکلی وکړ. د بغلان پولیسو یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو وژغوره او بیرته یې خپلې کورنۍ ته وسپاره. د دغه ولایت امنیه قومندان العداد فدایي وایي دغه ځوان نږدې 14 میاشتې مخکې له کابله د کار په پلمه اندراب درې ته تښتول شوی و، خو بالاخره تېره شپه په بنو ولسوالۍ کې د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد شوی دی. ښاغلي فدایي جنایتګرو ته خبرداری ورکړ چې له ورانکاره کړنو لاس واخلي، ګنې پرته له هغې له پولیسو سره مخ دي. از کابل فریب داده برده بود به قریه لغک، از قریه لغک دوباره به قریه میروا برد، از قریه میروا امروز قوای امنیتی را بدسود. زما ټول پرسونل ته دا امر دی او هدایت دی، هر هغه څوک چې ولس په ضرر کار کوي، څوک چې د ولس په ضرر کار کوي، څنګه چې ولس مقابله کې رحم نه لري، موږ هغې مقابله کې رحم نه لرو. د ننګرهار په مرکز کې صرافانو د یو صراف د وژل کېدو په غبرګون کې تېره ورځ د صرافۍ مارکیټ بند کړ. دوی وایي یو صراف تېره ورځ سهار په یوه وسلوال برید کې وژل شوی او بریدګر د هغه پیسې له ځانه سره وړي دي. دغه صرافان زیاتوي د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلین د امنیت په ټینګښت او په ځانګړې توګه د سوداګرو او صرافانو د امنیت په خوندیینې کې پاتې راغلي او باید ګوښه کړی شي. له دې سره سم د ننګرهار د والي ویاند وایي له صرافانو په وار وار غوښتل شوي چې د ځان ساتنې په موخه خپل نوملړ امنیه قومندانۍ ته وسپاري څو د دوی خوندیینې لپاره د عامه ساتنې پولیس وګمارل شي، خو صرافانو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. 3 کسان په کابل ښار کې د موټرو د غلا او لارې شکونې په تور تېره ورځ د پولیسو له لوري ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي له دغو کسانو یو یې د 18مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د یو موټر د غلا او 2 نورې د 8مې حوزې اړوند له حضوري چمن سیمې څخه د موبایلونو د غلا په تور نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. او په کندهار کې 4 کسان د هیروینو د قاچاق په تور د څارګر ملي ادارې کارکوونکو له لوري ونیول شول. د کندهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغو کسانو چې 180 کپسوله هیروین یې په خپلو معدو کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې په یو پرواز کې هند ته یې ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د کندهار له هوایي ډګره نیول شوي دي. د سرچینې په وینا له یادو کسانو 180 کپسوله هیروین هم ترلاسه شوي او دمګړې هم ترې پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.